الرحيم. وينقسم على قسمين. ګوره مخکې د علم معنی ذکر کړه، اوس دویم غرض ذکر کوي، د علم اقسام ذکر کوي. ګوره دې نه مخکې خبرداره چې علم په دوه قسمه دی، یو علم حضوري دی او بل علم حصولي دی. علم حصولي هغه علم دی چې دا په واسطې د صورت باندې، په واسطې چا باندې؟ د صورت، او په واسطې د تعریف باندې دې ته ویل کېږي علم حصولي. او بل چې کوم علم حضوري دی، علم حضوري هغه دی چې دا په واسطې د صورت او په واسطې د تعریف باندې نه وي، بلکې دا وی په یو د دریو علاقو باندې، یا خو علاقه د نعتیت وي، یا علاقه د عینیت وي، او یا علاقه د معلولیت وي. علاقه عینیت سمنه د انسان په خپل ذات باندې علم راشي، نو په خپل ذات باندې علم دا کوم علم دی؟ علم حضوري دی. یا علاقه د نعتیت وي، د انسان په خپل صفات باندې علم راشي، ستا صفت سره پر معلوم وګرځي. یا علاقه د معلولیت وي، د معلوم اصل کې ستره پر معلول دی، او تول علت، تول سه علت. دا کوم علم شو؟ دا علمي حضوري شو. نو نه پوه شو کنه؟ ته یو شی جوړ کړه، ته هغه پر علت ستا په هغه باندې علم راغی، دا کوم علم دی؟ دا علم حضوري دی. نو علم حضوري هغه علم دی چې دا په واسطه دا په یو د دریو علاقو، یا علاقه د نعتیتی، یا علاقه د نعتیتی، او یا علاقه د چوي د معلولیتی. په دوه قسم شو کنه، یو حضوري شو او بل څه شو؟ اصولي شو. بیا د علم حضوري په دوه قسم دی، قدیم او حدیث. علم حضوري په دوه قسم دی، قدیم او حدیث. قدیم چاته ویل کېږي چې دا مسبوق بالعدم نه. حدیث چاته ویل کېږي چې دا مسبوق بالعدم. او بیا بل تقسیم کې علم په دوه قسمه دی، یو تصور دی او بل شری تصدیق دی. اوس په دې خبره کې اختلاف دی چې مقسم د تصور او تصدیق د پاره کم علم دی. مقسم د تصور او تصدیق د پاره کم علم دی. یو قول دار چې مقسم د تصور او تصدیق د پاره مطلق علم دی. مطلق علم په دوه قسمه، یو تصور دی او بل تصدیق دی. بل قول دار چې مقسم د تصور او تصدیق د پاره اصل کې علمي حصولي مطلق دی، علم حصولي مطلق دی. دریم قول دار چې مقسم دا تصدیق او تصور د فارع علم حصولي حدیث دی، علم حصولي حدیث دی. زمونه پوښ کنه نو فرمایي وينقسم على قسمين. منقسم کیږي دا علم په دوه تقسیم باندې، په دوه اقسام باندې. اول احدهما يقال له التصور، یو قسم هغه څه ویل کېږي؟ تصور ویل کېږي. وثانيهما يعبر عنه بالتصديق، او دویم قسم په دې کې هغه چې تعبیر کړي شي راغینه په تصدیق سره، هغه تصدیق ویل کېږي. وس امر تفصیل لپاره دا تصور تعریف کوي چې تصور چاته ویل کېږي. فرمایي اما التصور فهو الادراك الخالي عن الحكم. ارجی تصور دی دا هغه ادراک د مدرک ته، داسې ادراک چې دا ادراک او خالی وي عن الحكم رچانه د حکم نه. یو مدرک چې کم دی ادراک وکي او دغه ادراک خالی وي د حکم نه، نو الان کې دغه ادراک او دغه مسما کول شي په تصور باندې. دا یو علم دی او څه تصور دی. او د حکم په معنا کې اختلاف دی. د حکم ډېر معناګانې دي. ښه د حکم اطلاق کله په نفس قضیه باندې کېږي، زید قائم دام یو حکم دی. د حکم اطلاق چې کم دی په محکوم به باندې هم کېږي، په محمول باندې هم کېږي. او د حکم اطلاق چې کم دی نو نسبت امر الى امر اخر ایجابا او سلبا په دې باندې هم کېږي. او د حکم اطلاق چې کم دی په وقوع النسبت او له وقوع باندې هم کېږي. خبرونه پوه شئ کنه. او ځان کې د حکم اثر مرتب د شی ستم ویل کېږي. حکم خطاب د الله ته ویل کېږي المتعلق بافعال المكلفين. دلته حکم کم معنی مراد ده؟ مسلم چې کنه تعین د معنی مراد ده چا کوي؟ د حکم کوي. فرمای والمراد او حکم چې کم دی هغه نسبت رابطی ته ویل کېږي، هغه نسبت رابطی ته هم ویل کېږي، دی او نه دی. دغه ته څه ویل کېږي؟ حکم ویل کېږي. فرمای والمراد بالحکم، مراد په حکم باندې نسبت امرین، نسبت کول د یو محمول دی، د محمول دی، د خبر دی
الى امر اخر، نسبت کول د مسند دی الى امر اخر، مسند الیه ته بل امر اخر ته، مراد مسند الیه مراد ده تمنه پوښي ایجابا او سلبا برابر خبردار کدا نسبت په طریقې ایجاب باندې وي او سلبا او برابر خبردار کدا نسبت په طریقې چا باندې د سلب باندې. مفهوم؟ تر قائم قیام نسبت چاته وکي زید ته وکي یا د عدم قیام نسبت چاته وکي زید ته وکي، نو دی نسبت ته څه ویل کېږي؟ دی نسبت ته چې کوم دی حکم ویل کېږي. وګوره په دې معنا سره په حکم کې به خامخه اذعاني، ولی نسبت امر الى امر اخر ایجابا او سلبا، ایجابا او سلبا. زید ولال دی دا وس حکم دی، زید ولال نه دی دا سره دا حکم دی. نو په دې وخت کې په حکم کې څه اذعاني، سبب کې اذعاني. سوال چا خو دې ویلي دي چې حکم دې ته ویل کېږي نسبت امر الى امر اخر ایقاعا او انتزاعا، ایقاعا او انتزاعا. دا جواب کوي. حاصل جواب دار چې د ایجابا او د ایقاعا په منځ کې ترادف دی، درنګ د سلبا او درنګ د انتزاعا په منځ کې څه ترادف دی، ترادف ته اشاره کوي. وان شئت وقستا خو شي قول تريسي ويا ایقاعا او انتزاعا ويا نسبت دی امر دی بل امر ته په طریقې د ایقاع باندې د هغه باندې واقع کوي، ایجاب پکې وي یا اعتراض باسي انتزاع پکې وي، صحیح سلبي. انتزاع او سلب معنا سره ایوره، ایقاع او درنګ دا ایجاب معنا سره ایوره. دا خو ګوره یو معنا رچا شو د حکم شو، دمنه پوه شو کنه. او دغه مخکینی معنا د متقدمینو ده، اوس متأخرین چې حکم په معنا ذکر کړل نو هغه معنا ذکر کوي. فرمای وقد يفسر الحكم، او کله کله تفسیر کېدای شي د حکم، کله کله تفسیر کېدای شي د حکم چې دا تفسیرات کې متأخرین دي. په سمه تفسیر کېدای شي بوقوع النسبه او لا وقوعها، په واقع کېدو د نسبت او یا په نه واقع کېدو رچا د نسبت. نو ګوره په دې معنا سره په حکم کې بیا اذعان او یقین نشته، بلکې حکم نفس وقوع النسبت او یا لا وقوع النسبت. په دې معنا سره حکم چې کم دی په تصور کې مراتل شي. تقین شنو په تصور اقسام ذکر شي ښا، یو تخیل لبل شي شک دی، په صورت د شک کې هم حکم وي وقوع النسبت یا لا وقوع النسبت وی، لیکن یقیني نه وي. څه نه وي؟ یقیني نه وي. نو په دې معنا سره حکم به په تصور کې هم راتل شي، او په اوله معنا سره چې کوم حکم دی هغه په تصدیق کې راځي او په تصور کې ناراضي. نو غزه کوي چې اما تصور په ول ادراک الخالي عن الحكم دی. ځبنه پوه شو کنه د حکم سره. او دا دته حکم دته چې کوم دی ته نسبت حکمیه ویل کېږي، او دته نسبت تقیدیم ویل کېږي، او دته چې کوم دی نسبت بینابین ویل کېږي. دا معناګانی دي ښه، نسبت تقیدی او دانګي نسبت حکمیه در حکماو معنی ده. ته باندې پوه شئ خدای نسبت حکمیه دانګي نسبت تقیدی او دانګي بینابین وته ویل کېږي. وس مثال تصور خی فرمایي کما اذا تصورت زيدا وحده، لکه تو تصور د زیدو کې وحده په داسې حال کې چې یوازې زید تصور وکې، او قائما او یا تصور د قائم وکې وحده په داسې حال کې چې یوازې قائم تصور وکې، من دون ان تثبت القيام لزید، بغیر د دینه چې تو قیام ثابت کړي زید د لپاره، او تسلب عنه یا قیام سلب کړي چانه د زید نه، یا قیام سلب کړي چانه د زید نه. داسې نه وي چې یوازې تصور د زید وکې ښه، یوازې تصور د چا وکې د قائم وکې، داسې ونه کې چې قیام ثابت کړي زید د لپاره حکم ولګي، او یا قیام سلب کړي زید نه حکم ولګي. داسې نه، نو دغه ته به څه ویل کېږي؟ تصور ویل کېږي. اما التصديق او تصدیق اختلاف، تصدیق چاته ویل کېږي ښه، هغه په تعریف کې غټه غوي مرخته. څنګه چلے پوه شئ.